داود شاه ډیر سخت حال کې ده. ډاکټرانو ټول حقیقت ښکاره کو. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو دا ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ او که زموږ چینل باندې نوي یئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو موږ په سوشل میډیا باندې د هرې خبرې نه ګپ جوړو او د حقیقت نه هیڅوک هم خبر نه وي. دوستانو داود شاه چې یو څو ورځې مخکې لګېدلی و او چا پې ډزې کړي وي هغه نن سبا ډیر زیات په بد حال کې ده. ملګرو د LRH یو ډاکټر ویل چې خلک خدا وایي چې داود شاه صحیح ده او بچ پشي، خدا خبره بالکل غلطه ده ځکه هغه ډیر زیات خطرناک حالت کې ده. هغه په داسې ځای باندې لګېدلی ده چې د هغه نه وینه هم ډیره زیاته لاړه ده او نور هم ورته ډیر زیات تکلیف رسېدلی ده. هغه په داسې رګ باندې لګېدلی ده چې دغه د زړه رګ ده او د هغه نه ډیره زیاته وینه هم تللی ده. ملګرو ډاکټر دا هم ویل که څوک پېښور کې وي او داود شاه له وینه ورکولی شي نو وردي کې وله، او که څوک د پېښور نه بار وي نو هغه دې ورته دعا وکړي چې الله پاک وله روغ صحت ورکړي. ملګرو دا خبره واورئ چې نن سبا د داود شاه باره کې خلکو په سوشل میډیا باندې ډیر زیات ګپ لګولی ده او عجیبه خبرې کوي. ملګرو هغه چې څه کارونه کړي دي هغه د الله پاک ګناهګار ده، الله پاک والا د دې سزا ورکوي. د انسانانو ورسره هیڅ کار هم نشته نو موږ له دغه پکار دي چې هغه له دعا وکړو او الله پاک هغه له روغ صحت ورکړي. تاسو د هغه په باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.